السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله من یم چې تاسو ټول به جوړ او روغ یاست. نن غواړم چې د انلاین زده کړې او کورسونو په اړه بحث وکړم. دا ویډیو د ټولو محصلینو، متعلمینو، زده کوونکو او هغو کسانو لپاره ده کوم چې غواړي په نړیوالو معتبرو او لوړ کیفیت لرونکو پوهنتونونو او کمپنیو کې زده کړه وکړي او تر فراغت څخه وروسته معتبر سرټیفیکیټ او یا هم سند لاسته راوړي. دا نننۍ ویډیو د ملګرو د پرله پسې غوښتنو په سبب سره نن دا تاسو ته وړاندې کوو او دغو ټولو پوښتنو ته به په پای کې جواب ووایو. هغه موضوعات چې نن موږ تاسې تر بحث لاندې نیسو په لاندې ډول دي: اول انلاین زده کړه، دوهم انلاین کورسونه، دریم هغه کمپنۍ یا پوهنتونونه چې دا درسونه یا دا کورسونه تاسو ته وړاندې کوي، څلورم د دې کورسونو د ثبت نام یا نوملیکنې طریقه او سوال و جواب کوم سوالونه چې تاسو درلودل، او په پای کې به بیا موږ تاسې د ښې زده کړې یا د مؤثرې زده کړې ځینې میتودونه او طریقې تاسو ته وښیو او بالاخره به کنکلوژن یا هم خلاصې ته راځو. راځو لومړی د انلاین زده کړې څخه شروع کوو. دلته ځینې هغه حقیقتونه او ارقام دي چې موږ تاسې باید په هغه باندې پوه سو. نن ورځ د 6 میلیونو څخه زیات شاګردان په انلاین ډول سره زده کړه کوي او د 85% څخه زیات شاګردان دا فکر کوي چې انلاین زده کړه تقریبا داسې ده لکه د صنف زده کړه، او ځینې هم دا وایي چې تر هغه هم ډیره بهتره ده. دا چې څنګه پر دې به وروسته بحث کوو. خو تاسو دا یاد ولرئ چې learning can happen anywhere, not just in the classroom. زده کړه کېدلی شي چې په هر ځای کې تاسو وکړئ، یوازې تر صنف پورې نه ده محدوده. تاسو کولی شئ په خپل کور کې، په خپل اطاق کې زده کړه وکړئ. اوس راځو هغه منابع چې موږ تاسې د هغو په ذریعه سره زده کړه کولی شو چې په انلاین ډول سره موږ ته وړاندې کېږي. که چیرې موږ تاسې د صنف مثال ورکو، هلته موږ تاسې ته کتاب راکول کېږي او استاد پر تخته باندې درس تشریح کوي. خو په انلاین ډول سره موږ تاسې کولی شو کتاب ولرو، خو هغه ای بوکس وي یا هم الکترونیک بوکس یا پی ډي اف کتابونه وي، او همدارنګه به ویډیوګانې وي، جورنالونه به وي، ریکارډ سوي لیکچرونه او کویزز، ځینې سوال جواب او د ډیسکشن فورم په شکل سره تاسې کولی شئ چې په هغه کې بحث وکړئ، د شاګردانو سره، د نورو شاګردانو سره ورته پوښتنې وکړئ، او لایو کیو اینډ ای سیژن تاسو ته کولی شئ په لایو ډول سره ځینې درسونه وړاندې شي او انټرویو. دغه ټوله کورسونه چې کوم موږ د هغو په اړه بحث کوو اکثره د هغوی څخه فري دي. نو تاسو دا ویډیو تر پایه در سره وګورئ. راځو هغه ضروريات، هغه لوازمات چې موږ تاسو سره باید وي د انلاین زده کړې لپاره. اول کمپیوټر او موبایل. کمپیوټر یا موبایل هر یو چې موږ سره وي موږ کولی شو انلاین زده کړه وکړو. دوهم انټرنیټ لازمي دی، موږ باید انټرنیټ کنیکشن ولرو. او دریم انګلیش، که چیرې انګلیش مو زده وي پلس پوینټ دی. که مو نه وي زده نو بیا پښتو سره تاسو کولی شئ په پښتو ژبه باندې کورسونه زده کړئ. که څه هم هغه به دومره زیات نه وي لکه په انګلیسي، خو کار پر شروع دی، انشاءالله یو وخت به ډیر سي. اوس راځو د انلاین کورسونو په اړه بحث کوو. د انلاین کورسونو لپاره یو اصطلاح کارول کېږي چې هغه ته موک وایي. اول به راسو په دې اړه بحث وکړو چې د کوم ځای څخه موږ کولی شو دا کورسونه لاسته راوړو. دا د ویب سایټونو څخه، د سافټویرونو څخه یا د اپلیکیشنونو څخه، خپله د یوټیوب څخه کولی شو دا کورسونه لاسته راوړو. د دې کورسونو خاصیتونه چې دي، دا د موک اصطلاح چې ورته کارول کېږي، د دې دا معنا ده چې دا فري، زیاتره 85 تقریبا 90% دا فري دي. بل دا سیلف فیسټ، خامخا دا نه دي چې فکس پر دغه وخت باندې به دغه کورس وي. تاسو کولی شئ د خپل وخت مطابق هغه تعقیب کړئ. او بله خبره دا چې په های کوالټي، په لوړ کیفیت او لوړ معیار سره به دا درسونه او کورسونه تاسو ته وړاندې کېږي. او آخري خبر دا چې ټایم افیشینټ، دوی به ډېر مؤثر ډول سره وي. دوی به داسې نه وي لکه په صنف کې مثلا ستا یو موضوع زده ده او ته نه غواړې چې پر هغه باندې ستا وخت ضایع شي، استاد هغه موضوع شاګرد ته تشریح کوي، ستا خو وخت پر هغه باندې ضایع کېږي. لیکن په انلاین زده کړه کې کوم څه چې ستا زده وي هغه کولی شې سکیپ کړې، تر هغه تېر شې، او کوم څه چې دې نه وي زده خپل وخت پر هغه باندې مصرف کړې. یا مثلا که چیرې ستا یو موضوع باندې سر نه سو خلاص، په صنف کې به استاد یو وار درته تشریح کړي، 2 وار به درته تشریح کړي، نو ته دلته کولی شې هغه څو واره تکرار کړې، ویډیو سټاپ کړه، بیا یې ریپیټ کړه، سټاپ کړه، بیرته بیا د سر څخه یا د هغه ځای څخه چې ستا سر نه په خلاصوي بیرته تکرار کړې. اوس نو راځو دغه د موک اصطلاح چې کارول کېږي د دې معنا څه ده. د دې په معنا باندې که مو سر خلاص کړئ نو به مو ډېر علاقه او شوق د دې کورسونو سره راسي. موک ام معنا میسیو، میسیو معنا په پراخه پیمانه سره،
او معنا اوپن او بیا او معنا آنلاین او سی معنا کورس. اوس راځو د هر یو پیژنو. ماسیو یعنی په پراخ پیمانه دا څه معنا؟ دا معنا ایکس او سی. ایکس معنا فوکس اون سکیلبیلیټي. دا کورسونه یوازې دا نه چې څو محدودو کسانو ته به وي، بلکې دا به د سکیلبیلیټي یا هم د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات وي. په یو سیم کې فرض کړئ تاسې هلته 50 شاګردان ولري یا به 100 ولري، لیکن دغه آنلاین کورسونه کولی شي تر زرهاو بلکې لزره او میلیونهاو کسانو پورې تاسو کولی شي دا کورسونه ورسوي، ځکه نو دې ته ماسیو ویل کېږي. او بل تاسو کولی شي پر بیلابیلو ټولنو او کمیونټي باندې هغه خپل کورسونه وړاندې کوي. غوته دا که شاګرد وي، شاګرد کولی شي دغه ټول کورسونو ته لاسرسي ولري. که استاد وي، هغه کولی شي خپل کورسونه ریکارډ کړي، خپل کورسونه جوړ کړي او تر زیات او زیات شاګردانو پورې ورسوي. راځو د او یعنی اوپن په مفهوم باندې سر خلاصو. اوپن یعنی اوپن کانټینټ، تاسو ته پرانیستي محتویات دي، فری اف چارج په وړیا ډول سره، او افورډیبل معنا دا چې فیس به ډیر کم وي. که فیس وي هم خو ډیر کم به وي. دا ولې د دې لامل څه شي دی؟ لامل یې سکیلبیلیټي یا میسیونس دی، ځکه هغه کورسونه چې په حضوري ډول سره وړاندې کیږي، مثلا په یو سنټر کې د هغو ډیر شاګردانو په یو سیم کې 40 10 50 الا 100 کسان وي، نو ځکه دوی د هغو د حجم د هغو د تعداد په اندازه د هغو څخه فیس اخلي، د شاګردانو څخه د دوی د تعداد په اندازه باندې فیس اخلي. لیکن دا چې آنلاین کورسونه په زرهاو کسانو ته رسیږي، نو ځکه د شاګردانو باندې هغه فیس ډیر راکمیږي. مطلب دا دی چې اولا خو دا کورسونه مفت دي، ما مخکې هم درته ویله چې 85 یعنی 20% دا مفتی، خو بیا هم که ځینې کورسونه فیس ولري، هغه به ډیر کم او افورډیبل وي. او بل د او مطلب دی اوپن رجسټریشن. تاسو کولی شئ دغه لپاره ثبت نام په خپله وکړئ. ورپسې راځو د او یعنی آنلاین. د دې په معنا باندې سر خلاصو. آنلاین معنا دا دی چې یو خو د انټرنیټ په ذریعه سره تاسو ته وړاندې کیږي، آفلاین نه دی، په صنف کې نه دی، بلکې آنلاین دی. په آنلاین ډول سره به ستا صنف ستا کمپیوټر یا موبایل وي، خو ډیر مؤثره کمپیوټر دی. او بل دا دی چې لوکل کورس، د دې لپاره تاسو کولی شئ هغه خپل محلي ټولنې هم ولرئ د دغو آنلاین کورسونو یا درسونو لپاره. راځو د سی په مفهوم باندې سر خلاصو. سی معنا کورس، د دې معنا څه شي ده؟ یعنی دا کورسونه به سیلف بیسډ وي. تاسو کولی شئ هغه د خپل وخت مطابق هغو ته لاسرسی وکړئ او زده کړئ. سټارټ اینډ ډیټس، د شروع او پای وخت یې ستا په اختیار کې دی. که چیرته غواړئ چې ژر زده کړه وکړې، یو شی واقعا هم ته ژر زده کولی شې، نو د شروع او د پای وخت یې ستا په اختیار کې دی. او بل کالج کریډټس، ځینې داسې کورسونه دي چې د ځینو پوهنتونونو په واسطه سره وړاندې کیږي، هغوی تاسو ته د پوهنتون کریډټونه در پوره کوي. که چیرې واقعا هم تاسو هغه کورس وایاست، هغه تاسو کولی شئ د نړۍ په هر ځای کې د کریډټ په شکل سره استعمال کړئ. بل بیجز دی چې دې تاسو ته د تشویقي ځینې ډیجیټل په اصطلاح میډالونه درکړي یا بیجز درکړي. او بل رول اف د انسټرکټر، دا ډیر مهم رول لري چې ستاسو استاد یا انسټرکټر دا څوک دی، هغه به ډیر تجربه لري او ډیر به پوه وي. او بل لرنینګ کمیونټي، تاسو به د بیلابیلو ټولنو په اړه د دغو آنلاین کورسونو څخه زده کړه وکړئ. او بالاخره سکریپټډ اسسمنټس اینډ فیډبک، تاسو کولی شئ چې خپل ځان ارزیابي کړئ. مثلا که چیرې درس خلاص شي، په هغه ګړي به ستاسو په سیم کې استاد ارزیابي وانخلي، لیکن په آنلاین ډول سره کله چې تاسو زده کړه وکړئ، په هغه ګړي باندې ستاسو اسسمنټ یا ارزیابي اخیستل کیږي. که چیرې تاسو مشکل لرئ، د فیډبک په شکل سره هغه بیرته ورسره شریک کړئ. ځکه نو دغه آنلاین درسونه چې دي، هغه په دغو سببو سره یا د دغو عواملو په خاطر سره مؤثره تمامیږي. یو خو دا دی چې د حضوري درسونو یا د صنف د درسونو په نسبت سره به پرایس او قیمت ډیر کم وي، کوالټي او کیفیت به ډیر لوړ وي، او ستا په اختیار به وي. ستا په اختیار مطلب دا دی چې یو خو ته د خپل وخت مطابق هغه کولی شې زده کړې هره ورځ، او د شروع او پیل نیټه یې ستا په لاس کې ده. څه وخت غواړې ته دا خلاص کړې، څه وخت غواړې ته دا شروع کړې. مخته ځو. اوس راځو د یو چا سره دا سوال پیدا کېږي چې زه په کوم بخش کې کولی شم زده کړه وکړم. په دغو آنلاین کورسونو کې تقریبا د ټولو پوهنتونونو پوهنځي او کورسونه شامل دي، د بزنس او منیجمنت څخه نیولې تر سپورت پورې. دا ټول کورسونه تاسو کولی شئ چې په آنلاین ډول سره زده کړئ. راځو پر دغو باندې یو لږ څه بحث کوو. که چیرې تاسو غواړئ چې آنلاین ډول سره BBA
بزنس اډمنستریشن یا هم MBA وکړي، تاسو کولای شئ د دغو کورسونو په واسطه سره، یا تاسو دا کولای شئ چې مکمل هغه پروګرام او په هغه کې شامل ټول کورسونه تعقیب کړئ یا د هغوی ځینې کورسونه تعقیب کړئ. ورپسې راځو کریټیو آرټس ان میډیا، که چیرې تاسو غواړئ د هنر او میډیا په اړه مطالعه وکړئ، زده کړه وکړئ، هم کولای شئ د دغو کورسونو په واسطه سره هغو ته لاسرسی ولرئ. هیلث ان سایکالوجي، کولای شئ تاسو د صحت او سایکالوجي روانشناسي په اړه مطالعه وکړئ. د طب او طبابت په اړه، هیستوري د تاریخ په اړه تاسو مطالعه وکړئ. لانګویجز اینډ کلچرز، د ژبو او د کلتورونو په اړه تاسو کولای شئ د دغو کورسونو د لارې څخه زده کړه وکړئ. لا د قانون په اړه، لیټریچر ادبیات، نیچر اینډ انوایرنمنت د محیط او چاپیریال اړوند، آنلاین ان ډیجیټل د آنلاین او ډیجیټل زده کړې مربوط، پالیټکس ان د ماډرن ورلد د سیاست او معاصرې نړۍ په اړه که چیرې تاسو غواړئ چې زده کړه وکړئ. ساینس، میتھس اینډ ټیکنالوژي، په دې برخه کې تاسو ته بیخي په زیاته پیمانه سره کورسونه وړاندې کیږي، د ساینس، ریاضي او ټیکنالوژي مربوط. او بالاخره د سپورت په اړه که چیرې تاسو غواړئ په دې کې علاقمند یاست، د سپورت زده کړه وکړئ. مطلب دا دی چې تاسو په کومه برخه کې ستاسو مسلک وي، تاسو غواړئ چې زده کړه وکړئ، په ښه معیاري ډول سره زده کړه وکړئ. نن ورځ تاسو دا مه وایاست چې زه په یو کم معیار پوهنتون کې یا په کښته معیار پوهنتون کې زده کړه کوم، نه، بلکې تاسو کولی شئ د نړۍ په سطحه د معیاري پوهنتونونو څخه زده کړه وکړئ. دا که تاسو په افغانستان کې یاست، که په هر ځای کې یاست، د نړۍ په هره برخه کې. مخته ځو. اوس راځو، لکه مخکې چې مو ویله، کومې کمپنۍ دغه کورسونه وړاندې کوي یا کوم پوهنتونونه موږ ته دغه کورسونه وړاندې کوي. تاسو ته دغه کورسونه د ډیرو معیاري پوهنتونونو او ډیرو معیاري کمپنیو څخه وړاندې کیږي. لکه مثلا دلته چې ځینې راوړي دي MIT، د نړۍ په سطحه بهترین پوهنتون. د دې پوهنتون کولای شئ تاسو ویب سایټ ته هم لاسرسی ولرئ، MIT آنلاین ګوګل کې دا سرچ کړئ یا هم په یوټیوب کې د دې چینل دی. بهترین کورسونه د MIT په واسطه سره وړاندې کیږي. EDX بالکل ډیر بهترین کورسونه، ښه منظم. Udacity یا Audacity دا هم ډیر ښه کورسونه تاسو ته وړاندې کوي. په دې څخه هم تاسو کولی شئ ډیر ډیجیټلي او هر ډول کورسونه لاسته راوړئ. کورسرا زما د خوښې وړ، کورسرا ډیر ښه کورسونه لري. تاسو کولی شئ د هر ډول پوهنتون کورسونه د دې کورسرا څخه لاسته راوړي، چې هغه وروسته موږ دلته بحث په دې اړه کوو. دغه EDX او کورسرا تقریبا سره یو ډول دي، یعنی کورسونه یې ورته والی لري، خو کمپنۍ جلا جلا دي. او بل دا دی خان اکیډمي یا خان اکیډمي، بهترین کورسونه تاسو ته وړاندې کوي ډیر ښه او معیاري ډول سره. یونیورسيټي اف د پیپل امریکایي پوهنتون دی، بهترین. که چیرې تاسو غواړئ چې هر پوهنځی ووایاست په ډیر کم او محدود فیس سره، یا خو بالکل که چیرې تاسو هغه رجسټریشن ورته وکړئ د فاینانشل ایډ لپاره یا د مالي ملاتړ او کومک لپاره، بالکل تاسو کولی شئ په وړیا ډول سره دغه کورس، هر ډول کورس تاسو وغواړئ، هغه د دې پوهنتون څخه لاسته راوړئ. یوډیمي بهترین پلیټ فارم، بهترین ویب سایټ. که چیرې تاسو غواړئ، دا خپل سافټویر هم لري، خپل اپلیکیشن هم لري، ویب سایټ هم لري. که چیرې تاسو غواړئ هر ډول کورس، ډیجیټلي کورس، ټیکنالوژیکي کورس، د هر شي په اړه په دې کې تاسو کولی شئ زده کړه وکړئ. راځم د دې هر کورس په اړه تاسو ته جلا جلا تاسو ته عملاً درښیم، تاسو ته ټول محتویات درښیم. اسلامیک آنلاین یونیورسيټي چې بهترین پوهنتون دی د قطر څخه. اوس نو دلته د کورسرا څخه چې مخکې ما تاسو ته ویله، د کومو پوهنتونونو کورسونه تاسو کولی شئ لاسته راوړئ یا د کومو کمپنیو. زه تاسو ته یو څو دانې د نمونې په شکل سره وایم. سیسکو یو بهترینه کمپنۍ ده. UCI، ییل یونیورسيټي، ډاک یونیورسيټي بهترین پوهنتون دی. او خپل د ګوګل کورسونه چې دا به زه بیا وروسته تاسو ته تشریح کوم. امپریال کالج اف لندن د لندن د IBM بهترینه کمپنۍ، د دې کمپنۍ کورسونه تاسو لاسته راوړئ. دا ټول کورسونه د دغو ټولو کمپنیو کورسونه تاسو کولی شئ لاسته راوړئ، په ډیر ښه ډول سره هغه کورسونه تاسو ووایاست. مخته ځو. اوس راځو Q&A سیژن یا هم سوال او جواب ته. اول سوال ته راځو. دا کورسونه د آنلاین ویل دي او په کوم ځای کې؟ بلې دا کورسونه خو ټول آنلاین و، او هغه کوم پلیټ فارم یا کوم ویب سایټونه، هغه ماخذونه ټول زه ستاسو سره شریکوم، لینکونه به هم ستاسو سره شریک کوم او عملاً به هم تاسو ته وښیم. دوم سوال ته راځو. د سایبري باید معلومات مفصل درته ولیکي او کورسرا څنګه پروسه ده. د کورسرا پروسه هم زه تاسو ته تشریح کوم. که چیرې تاسو غواړئ چې سایبر سکیورټي زده کړئ، هغه تاسو کولی شئ د سایبرري په نامه سره یو ویب سایټ دی، د هغه څخه هم لاسته راوړئ. او دغه ټول مخکني کوم کمپنۍ او پوهنتونونه چې ما تاسو ته ویل، دا ټوله تقریبا سایبر سکیورټي اړوند، د ارټیفیشل انټیلیجنس اړوند، د ډیټا ساینس اړوند، د سافټویر انجینرینګ،
ویب سایټ ډیولپمنٹ، فول سټاک ډیولپمنٹ، اپلیکیشن ډیولپمنٹ، په دې ټولو کې ډېر ښه کورسونه لري. او بل ورور هم دا پوښتنه کړې ده، سلام، لطفا کمی معلومات بدید، این کورس ها در کدام بخش هست و یا این کورس ها همش به صورت آنلاین می باشه؟ چطور می توانیم به این کورس ها دسترسی داشته باشیم؟ بله، شما می توانید به این کورس ها به صورت آنلاین دسترسی داشته باشید و طریقه رجیستریشن ما برای شما تشریح می کنیم. بل ورور ویل دی په بخښنې سره کوم داسې پلیټفارم راته راکړ چې آنلاین پرې کورسونه ولري. دا کورسونه او دا پلیټفارمونه به زه تاسو ته ټوله تشریح کوم. او دا بل ورور هم پوښتنه کړې ده، خو خلاصه دا چې که چیرې تاسو هر ډول پوښتنه ولرئ، تاسو افغان ټیک ټاپ زموږ فیسبوک پیج دی، دلته تاسو میسج پرېږدئ، بیا به پر خپل وخت باندې موږ تاسو ته جواب درکړو. کوم چیرې کومه پوښتنه درلودله تاسو کولی شئ راسره شریکه کړئ. مخته ځو. اوس راځو رجسټریشن ته. څنګه کولی شو موږ ثبت نام وکړو؟ خو د ثبت نام څخه مخکې تاسو دغه څو شیان په نظر کې ولرئ. one at a time، یو کورس په یو وخت کې تعقیب کړئ. consistent، په منظم ډول سره، دوامدار ډول سره هغه تعقیب کړئ هره ورځ. ټایم ټیبل، د تقسیم اوقات مطابق. او follow instructions، د هرې کمپنۍ لپاره جلا جلا لارښوونې چې هغه باید تاسو تعقیب کړئ. اوس راځو، یو خو به دا دی د کورسرا د رجسټریشن او د اپلیکیشن طریقه به در سره شریک کړم. هغه څخه وروسته به د یوډیمي، د ګریټ لرنینګ او بل به د ګوګل د ایډیکس، دا ټول به زه ستاسو سره شریکوم. او بل د لینکډ ان لرنینګ، دا هم ډېر ښه کورسونه، ډېر ښه کیفیت سره کورسونه وړاندې کوي چې د دې مخکنی نوم لینډا وه. دا لینډا بیا د لینکډ ان سره یو ځای شول. ښه، اوس کورسرا چې د دې ډېر ښه او معیاري دغه دي کورسونه دي، ځکه ما په اول سر کې راوړي دي. د هر پوهنتون کورسونه تقریبا لري. بیا د هغه دپاره فاینانشل ایډ دپاره اپلای کېږي. تاسو کولی شئ د هغه دپاره اپلای وکړئ او تقریبا د 15 ورځو په جریان کې هغه پروسس کېږي، کتل کېږي، بیا وروسته تاسو ته جواب درکوي. یا خو دا دی چې تاسو به اکسپټ شئ او که د منلو وړ نه وه دلایل، بیا یې نه اکسپټ کوئ. زه به تاسو ته هغه انګلیسي سکرپټ او هغه د اپلای طریقه یا اپلیکیشن طریقه هغه به هم د لینک په ډول سره ستاسو سره شریک کړم. وروسته هغه څخه یوډیمي ته راځو او دغه ټول ته. مخکې د رجسټریشن څخه یا د ثبت نام څخه دغه ځینې سلایډونه پاته دي، دا به هم تاسو ته تکمیل کړم تر څو باره موږ یوازې پر هغه باندې فوکس وکړو. که چیرې تاسو غواړئ په مؤثر ډول سره زده کړه وکړئ، دغه لاندې نقاط په نظر کې ونیسئ. دا به زه مازې ستاسو سره شریک کړم. تاسو کولی شئ دا بیا خپله مطالعه کړئ. چیرې ستاسو په دې باندې سر نه خلاصېدی، بیا به زه ستاسو سره پښتو ترجمه شریک کړم. په دې ډول سره تر پایه پورې تاسو کولی شئ دا ټوله مطالعه کړئ. څنګه کولی شئ یو شی په یاد کړو، څنګه کولی شئ په مؤثره ډول سره زده کړه وکړو، په څه وخت کې باید زده کړه وکړو، څنګه باید زده کړه وکړو. دا ټول لارښوونې دي چې ستاسو لپاره ما راوړي دي. اخري سلاید دی، نور ځو عملا د رجسټریشن په لور باندې. په پای کې باید دا ووایو د خلاصې په ډول سره چې learn whatever you like، هر څه چې ستاسو د هر شي سره علاقه وي، هر شی غواړئ زده کړئ، تاسو کولی شئ هغه زده کړه وکړئ. د زده کړې لپاره هیڅ لیمیټ، هیڅ محدوده ستاسو لپاره نشته. او بل یو ډېر مهمه خبره د متل په شکل سره چې تاسو لپاره استعمالیږي زموږ ټولو لپاره، هغه دا دی چې learn before you earn. د ګټلو څخه مخکې باید زده کړه وکړو. که موږ غواړو چې ګټه وکړو، د ګټې څخه مخکې موږ باید زده کړه وکړو د هغه په اړه. او بل learn, master and practice. یو موضوع موږ تاسو باید په داسې ډول سره زده کړو چې هغه په هغه کې ماستر اوسېږو. او دا ماستر څنګه کېدلی شو چې موږ هغه څو ځلې بار بار پراکټیس او تمرین کړو. او بل خبره دا ده چې gain skills, work experience. دا دوه هغه شیان دي چې ستاسو لپاره ډېر لازمي دي. ډیګري هیڅ معتبر اعتبار نه لري، سرټیفیکیټ هیڅ اعتبار نه لري. که چیرې تاسو واقعا مهارت درلودلی او تجربه هم په هغه کې درلودله، تاسو کولی شئ په هر ځای کې کار وکړئ، هیڅ محدودیت نشته. دغه ډیګري یا سرټیفیکیټ یا سند چې دی، دا صرف یو رسمیت دی، صرف دا په اثبات رسوي چې تا ویلی دي. لیکن هغه کس چې مهارت نه لري، هغه کس چې تجربه نه لري، که چیرې د هغه سره 10 ډیګریانې هم وي خو پیدا نه ورته کوي. لیکن هغه کس چې مهارتونه لري او تجربه لري، که څه هم ډیګري ونه لري، نړۍ هغه کس ته ضرورت لري او هغه ګماري. او اخري خبره دا ده چې work from anywhere. کله چې تاسو دغه مخکني دوه شیان ودرلودل، نو تاسو کولی شئ د هر ځای څخه کار وکړئ. ښه، او دا هم هغه ترتیب او سلسله چې تاسو ایجوکیشن، تعلیم، زده کړه، مهارتونه لاسته راوړئ، تجربه لاسته راوړئ او په خپل مسلک کې مخته ولاړ شئ. ښه، نور دا پریزنټیشن خلاص شو، ستاسو انتظار وخت هم راکمومه. راځو عملا د ثبت نام په لور. زه راځم اول د واره دلته
لیکمه کورسرا. کله چې دې ځای ته راغلاست دا لینک به کلیک کړئ. ښه دلته چې کله تاسو راغلاست نو تاسو ته بېلابېل او په سلهاوو کورسونه مخته راسي، خو تاسو به په دې کې نه ورکېږئ او راځئ به دلته په کومه ژبه باندې غواړئ هغه زده کړئ. مثلا زه غواړم چې په انګلیسي ژبه زده کړم، یو څوک غواړي چې په عربي ژبه زده کړي، په بله ژبه زده کړي. تاسو کولی شئ هغه ټوله ژبې، یعنې تاسو دا کورسونه اول دغه کوئ، فلټر کوئ، هغه دغه یې راکم کړئ، هغه ساحه یې راکمه کړئ، یوازې هغه د خپل دغه مطابق. نو زه غواړم چې په انګلیسي ژبه سره زده کړه وکړم، دا انګلیش مې انتخاب کړئ. دغه نورو ژبو کورسونه چې دي هغه به ټوله ایسته سي، زما دپاره به یوازې دا راسي. ښه اوس ورپسې راسئ، تاسو غواړئ د کوم پوهنتون یا د کومې کمپنۍ کورسونه لاسته راوړئ، هغه تاسو کولی شئ دلته هغه پوهنتونونه انتخاب کړئ. دلته د ټولو نومونه دا دي راوړل سوي دي، صحیح دي. تاسو کولی شئ دلته مثلا اریزنا سټیټ یونیورسټي ټول پوهنتونونه هغه لیست په دې ډول سره تاسو ته در پایه درکول سوی دي. یو مشخص ته غواړئ او که یا هم هر کورس چې وي چې هغه ستاسو د مسلک اړوند وي، د هر پوهنتون ته چې وي هغه تاسو غواړئ. اوس نو غواړئ په کومه برخه کې دغه زده کړه وکړئ. دغه لرنینګ پروګرام ستا څه شي وي، د پروژې په شکل وي، د یو کورس په شکل سره وي، سپیشلایزیشن د تخصص په شکل سره وي، د مسلکي سرټیفیکیټ په شکل سره وي، او همچنان د ډیګري په شکل سره وي. تاسو کولی شئ بیچلر ډیګري یا ماسټر ډیګري په انلاین ډول سره لاسته راوړئ، او که چیرې د پوسټ ګریجویټ ډیپلوما وي تاسو کولی شئ لاسته راوړئ ګریجویټ سرټیفیکیټ یا هم یونیورسټي سرټیفیکیټ. ګورئ آنلاین بیچلر ډیګریز پروګرام دلته به تاسو راسئ او دغه ټوله تاسو وګورئ. ما تاسو ته مخکې دا هم تشریح کړې وه، منیجمنټ په اړه، ډیټا انالیټکس او یورپین یونیورسټیز، ټاپ یورپین د اروپایي پوهنتونونو څخه که چیرې تاسو غواړئ زده کړه وکړئ، پبلیک هیلث صحت عامه، ډیټا ساینس، کمپیوټر ساینس اینډ انجینیرینګ ډیګریز، آنلاین ام بی ای. مثلا زه راځم کمپیوټر ساینس اینډ انجینیرینګ ډیګریز حاصلات. ښه اول راسي ماستر اف ساینس ان سایبر سکیورټي. که چیرې تاسو غواړئ سایبر سکیورټي کې ماستري لاسته راوړئ د یونیورسټي اف لندن څخه، تاسو کولی شئ دا لاسته راوړئ چې هغه مثلا خپل وخت او موده یې هغه ورته ورکړې ده چې د 4 څخه بیا تر 8 میاشتو پورې دا وخت نیسي. مثلا بیچلر اف ساینس ان کمپیوټر ساینس، ماستر اف کمپیوټر ان انفارمیشن ټیکنالوژي، دا ټول د کمپیوټر ساینس اړوند د پوهنتونونو هغه بیچلر ډیګریان دي. ښه دا خو چې و بیچلر ډیګریان وي، صحیح دي. زه راځم یو کورس، یو مشخص کورس انتخابوم، پر سرچ کې لیکمه. مثلا دلته مخکې هم دا دي هغه مشهور یې راوړي دي، لکه ډیټا انالیټکس او پروجیکټ منیجمنټ او ډیجیټل مارکیټینګ اینډ ای کامرس، دا ټول یې دلته راوړي دي. مثلا تاسو یو کورس ماته ووایاست زه کوم کورس دلته سرچ کوم، زه به دلته سرچ کوم ویب ډیولپمنټ. ویب ډیولپمنټ، د ویب ډیولپمنټ بیخي ډېر کورسونه شته، تاسو کولی شئ هغه زده کړئ. ګوره دلته HTML CSS and JavaScript for web developers دا کورس چې موږ کله کلیک کړئ تاسو کولی شئ دلته enroll for free. کله چې دا کلیک کړئ هغسې پروسه ده. ګورئ دلته د دوی فیس راوړي، د دوی فیس چې دی که چیرې تاسو غواړئ چې سرټیفیکیټ په پای کې لاسته راوړئ دومره فیس درڅخه غواړي، او که چیرې غواړئ چې بې له سرټیفیکیټ څخه صرف زده کړه وکړئ نو بیا اډیټ اونلی دا کلیک کړئ او کنټینیو ووایئ. تاسو ته به سرټیفیکیټ نه درکوي خو تاسو کولی شئ هغه زده کړه وکړئ. دا به یو لږ څه محدودیتونه ولري، خو که چیرې غواړئ چې رانیسئ بیا په دومره قیمت سره. دا په ځینو هېوادو کې په ډالر سره راځي، خو دلته زه په هندوستان کې یم، دلته یې ماته په هندۍ باندې دونې راوړي دي، تقریبا د افغانیو سره برابر دی. اوس نو که چیرې ستاسو سره پیسې نه وي بیا څه چم کوو؟ بیا فاینانشل ایډ دپاره ګوره فاینانشل ایډ اویلیبل دا به کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړئ دا به دلته تاسو ته راوړي چې سلیکټډ کورس. کوم کورس دی دا؟ د جان هاپکینز یونیورسټي لخوا څخه دغه کورس دی. تاسو به کنټینیو ټو د اپلیکیشن دا به کلیک کړئ. کله چې مو دا کلیک کړئ دلته به تاسو ته دغه فورم راخلاص شي. په دې فورم کې به تاسو څه شی ولیکئ؟ اول به راسئ دلته به خپل د تعلیم سطحه، یعنی چې تاسو څونه زده کړه کړې ده هغه به ولیکئ. که چیرې تاسو مکتب ویلي وو های سکول به انتخاب کړئ، که په پوهنتون کې واست سم کالج به انتخاب کړئ، که په پوهنتون څخه فارغ واست بیا به کالج ډیګري، که ماسټري کړې وه بیا به دا کلیک کړئ. مثلا زه کالج ډیګري ورته وهم. وروسته د هغه څخه یا مثلا تاسو پوهنتون کې یاست سم کالج ورته ولیکئ، صحیح دي، یعنې څه نه څه مو ویلی دی یا مثلا جریان لري. دلته به تاسو هغه خپل انول انکم ورته ولیکئ. نو معلومدار خبره ده دغه فاینانشل ایډ دپاره چې څوک ثبت نام کوي د هغو کلنی عاید به کم وي. هغه چې څونه ستاسو کلنی عاید وي هغه به دلته ورته ولیکئ.
بیا به وروسته راسي امپلایمنټ سټیټس چې تاسې آیا کار لرئ که نه لرئ. که کار لرئ ستاسې حالت په څه ډول سره دی؟ پارټ ټایم وظیفه لرئ، فول ټایم لرئ، که انامپلایډ یاست بیکاره یاست، او که شاګرد نو تاسې به سټوډنټ که شاګرد یاست سټوډنټ به سلیکټ کړئ. وروسته د هغه څخه به تاسې reasons you applied for aid، کوم سببونه کوم عوامل دي چې تاسې دغه فاینانشل ایډ یا مالي ملاتړ ته ثبت نام کوئ، هغه به تاسې ټول دلته ورته ذکر کړئ او وروسته د هغه څخه به دا کلیک کړئ او مخته به ولاړ سئ نیکسټ به ورته ووایي. زه به هغه لیکنه بیا ستاسو سره وروسته هم شریکه کړم هغه سکرپټ. اوس نو دلته دی لیکلی دی چې مینیمم تاسې کولی شئ دغونې ورکړئ تر هغه مخکني قیمت یې ګورئ مخکني قیمت چې و هغه 4000 و دغونې و، دوی تر هغه راکم کړئ وایي دغونې خو ورکړئ که ورکولی شئ، یا مثلا که دونې ورکولی شئ، دا که چیرې تاسې ورکولی شئ خو بالکل دا ورکړئ، دا به د دې دپاره نور ملاتړ وي چې دا پروسه، او که نسئ ورکولی نو خبره صفر ته ورسوئ. دلته بیا درته وایي how will your selected course help with your goals. ستا دغه کورس چې ته کوم کورس وایې دا به ستا د هغه خپل هدف سره یا ستا د کریر سره څه مرسته او څه همکاري وکړي، هغه به دلته تاسې خپل عوامل ورسره شریک کړئ چې د دغه کورس او زما د آینده کریر او هدف ترمنځ دغه ارتباط دی، دغه عوامل دي، دا زما دپاره دغه فایده کوي، دغه ګټه کوي، ټول په انګلیسي ورته ولیکئ. د دې هم زه تاسو ته هغه سکرپټ یا هغه دغه د نمونې په ډول سره در کوم، تاسې عین هغه شی مو ورته لیکئ، په هغه کې ایډیټ وکړئ، د خپل حالت مطابق په هغه کې دلایل ولیکئ. وروسته د هغه څخه به تاسو د دې ټرمز اینډ کنډیشن دا به اوکې کړئ، کلیک به کړئ او پای کې به دغه لیک دغه جمله چې ده I agree to the term above دا به دلته ولیکئ. I agree to the terms above. کله چې مو دا ولیکله ګورئ سور خط ورک شو، بیا به دغه سلیکټ کړئ چې I am not a robot او ریویو سبمیټ. دا پروسه سول د کورسرا. نو په کورسرا کې ډیر بهترین کورسونه دي، دا هیڅ دومره کار نه دی، په زر د 5 یا 10 دقیقو کې تاسو مکمل کار کولی شئ. په دې شکل سره تاسو کولی شئ یو نوی مسلک او یو نوی هنر زده کړئ. دا ټول کورسونه همدا ستاسو لپاره دي. تاسو کولی شئ په ډیر ښه او معیاري ډول سره په لوړ کیفیت سره بهترین کورسونه ووایاست. همدومره کافي دی د دا کورسرا په اړه. زه راځم دلته د یو بلې کمپنۍ په اړه تاسو ته معلومات ورکوم چې هغه هم تقریبا د کورسرا په شکل سره دی خو یو څه فرق ورسره لري. EDX په نامه سره EDX به تاسو په ګوګل کې سرچ کړئ. دا هم یو امریکایي کمپنۍ ده او دا د هاروارډ او MIT دواړو په واسطه سره جوړ شوی ده. تاسو به راسئ دلته EDX دغه لینک په کلیک کړئ. دلته وایي چې start learning from the world best institutions. تاسو کولی شئ د نړۍ تر ټولو بهترین پوهنتونونو څخه زده کړه وکړئ. تر 3000 اضافي کورسونه شته او تقریبا 5,0812 کسانو په دې کې مخکې له مخکې څخه رجسټریشن کړی دی او دغه پوهنتونونه چې ما مخکې درته ویله MIT، هاروارډ او داسې نور پوهنتونونه. دلته هم تاسو کولی شئ ماسټر ډیګري، بیچلر ډیګري دا لاسته راوړئ. که چیرې د یوه طریقه مو زده کړل بیا د نورو طریقه هم درته اسانه ده، تاسو کولی شئ خپله مخکې ولاړ شئ. ټکساس یونیورسټي، بوسټن یونیورسټي صحیح دي. نو په دې ډول سره تاسو کولی شئ د هر ډول پوهنتون څخه زده کړه وکړئ. بلاک چینز تاسو غواړئ زده کړئ یا مثلا غواړئ چې پایتن زده کړئ، بهترین پروګرامینګ ژبه، کلاود کمپیوټینګ د ګوګل د خوا څخه، دا ټول کورسونه چې تاسو کولی شئ زده کړئ. بله کمپنۍ چې د UDB په نامه سره ده هغه هم تاسو ته د هغه په اړه معلومات ورکوم. دا هم ډېر بهترینه کمپنۍ ده په ډېر کم قیمت او ډېر ارزانه کورسونه دي. تاسو راسئ دلته دغه Udemy آنلاین کورسز زه د دې ټولو لینکونه ستاسو سره وروسته شریکوم. دا به کلیک کړئ. دلته ځینې کورسونه وګورئ. ګورئ 2,14,000 آنلاین ویډیو کورسونه هره میاشت هم زیاتیږي. که چیرې غواړئ پایتن زده کړئ، اکسل زده کړئ، ویب ډیولپمنټ زده کړئ، دې برخې ته راسئ. اکسل زده کړئ، دې برخې ته راسئ. جاوا سکرپټ زده کړئ، دې برخې ته راسئ. ډیټا ساینس، امازون ویب سرویسز سرټیفیکیشن، ډرایینګ. که چیرې غواړئ چې رسامي زده کړئ تاسو کولی شئ بهترین کورسونه په ډېر کم قیمت سره ما مخکې درته وویله. ګورئ دا کورس چې دی دا خپل وختونه لري، سیلز ټایم لري. د سیل په وخت کې یو کورس چې مثلا 5,000 قیمت دی د هغه قیمت به 500 ته راځي. ګورئ د دې ټولو کورسونو قیمت ډېر کم دی. تاسو په دې ډول سره کولی شئ ویې ګورئ. دغو کورسونو باندې سیل تر اوسه نه دی راغلی. د دې قیمتونه 3,500 یا 3,499 دي. کله چې سیل راسي دغه کورس بیا په 399 تاسو درکې په 499 ډیر ښه دی. ګورئ دلته د کټګوري په اساس باندې ما مخکې درته ویل د ډیولپمنټ په برخه کې غواړئ تاسو زده کړه وکړئ دا ټول دی.
کورسونه شته. د بزنس په برخه کې تاسو غواړئ چې زده کړه وکړئ دا ټول کورسونه دي. د آی ټي او سافټویر په برخه کې دا ټول دي. ایتیکل هیکینګ، سایبر سکیورټي، او که چیرې غواړئ د ډیزاین په برخه کې فوټوشاپ زده کړئ، ګرافیک ډیزاینینګ زده کړئ، ډرایینګ زده کړئ. په یوډیمی کې هم عیني طریقه ده، تاسو کولی شئ په اسانۍ سره رجسټریشن وکړئ. یو بل بهترین کمپنۍ چې ډېر ښه کورسونه او مفت وړیا کورسونه درکوي د فری سرټیفیکیټ سره، هغه دی د ګریټ لرنینګ په نامه سره. دا یو هندي کمپنۍ ده. Get certified with free courses. تاسو کولی شئ چې تر 15 لکه زیات شاګردان، تر 1000 زیات کورسونه په دې کې شته. لایف سیشن شته، یعنې په لایف ډول سره تاسو ته کورسونه، تاسو به دا کلیک کړئ start learning for free، دا به کلیک کړئ. ښه، د دې څخه وروسته به تاسو راسئ د خپل ایمیل ادرس یا د خپل ایمیل آی ډي سره به لاګین شئ یا به ساین اپ شئ. ښه، زما خپل دلته ایمیل ادرس مخکې له مخکې څخه شته. تاسو اول دغه ساین اپ وروایاست که چیرې مو ثبت نام نه وي پکې کړی. ډیجیټل مارکیټینګ په اړه چې ستاسو خوښ وي هغه دغه کې انټروډکشن ټو ډیجیټل مارکیټینګ دا به کلیک کړئ. دې ته چې تاسو راغلاست دا د هغه سرټیفیکیټ درته ښیي چې کله تاسو کورس ویلی په دغه شکل سره به ستاسو سرټیفیکیټ وي. دلته به ستاسو نوم وي او داسې یو معتبر سرټیفیکیټ به تاسو ته درکوي. بیا به تاسو ولیکئ on enroll for free، دا مفت دی، هیڅ فیس نه لري، بګنر لیول دی. تر 15 لکه زیات شاګردان په دې کې ثبت نام کړي دي، 4 سټار څخه اضافي ریټینګ لري. دا به کلیک کړئ او وروسته هغه څخه به دا ووایاست چې go to کورس ته به راسئ. اوس ګورئ ما تاسو ته مخکې ویلي وه اسسمنټ هم لري. دا خو سو ګریټ لرنینګ. بل کوم کورس و؟ ښه، د ګوګل په اړه ویت ګوګل. تاسو پوهیږئ چې ګوګل د نړۍ په سطحه باندې یو ډېره ښه کمپنۍ ده او ډېر ښه کورسونه تاسو ته وړاندې کوي. که چیرې غواړئ چې سرټیفیکیټ کورسونه د ګوګل د لاسته راوړئ نو بیا دلته راسئ ګوګل کرییر سرټیفیکیټس. دا چې مو کله کلیک کړئ نو لاندې به راسئ. دلته ګورئ د ګوګل یو ډیټا انالیټکس کورس دی، بل ډیجیټل مارکیټینګ اینډ ای کامرس کورس دی، او هم چې نن د پروجیکټ منیجمنت کورس دی، د یو ایکس ډیزاین کورس دی د ګوګل د خوا څخه. دارنګه آی ټي اټومیشن کورس دی، آی ټي سپورټ کورس دی. دغه آی ټي سپورټ کورس ډیر مشهور دی او ډیر زیات شاګردان لري. تاسو کولی شئ هر ډول کورس چې تاسو خوښ وي هغه تعقیب کړئ. لینکډین ډیر بهترینه کمپنۍ ده چې په هغه کې وظیفې اعلانیږي. هره کمپنۍ خپلې وظیفې اعلانوي. تاسو به لینکډین ته راسئ، خو د لینکډین پر ځای به لینکډین لرنینګ ته، لینکډین لرنینګ دا ویب سایټ ته به راسئ. پخوانی نوم د دې د لینډا و. ښه، دلته به تاسو راسئ. دا چې دی خپل سبسکرپشن لري. مثلا اوله میاشت تاسو لپاره مفت ده، خو تاسو لپاره یو ټریک دا دی چې دغه یوه میاشت تاسو کولی شئ په اعظمي ډول سره استفاده وکړئ. ما خپله دغه طریقه او تجربه یې درسره شریکوم. عموما محصلین چې دی هغوی دومره پیسې نه لري، نو کله چې ما دغه اوله میاشت کې ثبت نام وکړ، اوله میاشت خو زما دپاره مفت وه، نو ما په هغې کې ښه ډېر کورسونه زده کړل. ځینې او ځینې چې مې وخت یې بالا کم و هغه مې ډاونلوډ کړل، ښه ډېر کورسونه مې ډاونلوډ کړل. نو کله چې وخت پوره سو بیرته مې هغه سبسکرپشن کینسل کړي او دا لیګل طریقه ده. تاسو کولی شئ خپل هم دغسې وکړئ، ځکه نو دوی دلته تاسو ته ویلي چې سټارټ مای فري منت، اوله میاشت یې مفته ده. نو کولی شئ کورسونه ووایئ، ډاونلوډ یې کړئ ښه ډېر په هغه یو میاشت کې. کله چې د یوې میاشت څخه یوه ورځ وروسته اخري ورځ یې راغله کینسل یې کړه، ستا څخه یوه روپۍ هم نه کاټېږي. ته کولی شئ بهترین د نړۍ په سطحه کورسونه ووایئ. دلته تاسو کولی شئ زه مثلا یو څو دانې زه تاسو ته سرچ کړمه در وښیم. دا دي دلته د اول دلته مکمل آل کورسز ټول کورسونه دي. که چیرې غواړئ د بزنس په اړه معلومات لاسته راوړئ، د بزنس کورسونه ووایاست هغه دلته، د ټکنالوژي مربوط کورسونه هغه دلته دي، او کریټیو کورسونه چې دي هغه بیا دلته دي. که چیرې تاسو غواړئ الکترونیکس او داسې نور شیان زده کړئ، مثلا ټکنالوژي مربوط زه غواړم چې اس کیو ایل زده کړم، ډېر بهترینه دغه دی کورس دی. دغه اس کیو ایل تاسو ووایاست، او که چیرې تاسو هغه اول فری منت سټارټ شروع کړئ نو تاسو کولی شئ دغه لینکډین سرټیفیکیټ هم لاسته راوړئ. دا په دې شکل سره تاسو ته سرټیفیکیټ درکړي. د نړۍ په سطحه بهترین کورسونه دي. دا خپل ګوګل اپلیکیشن هم لري او د آیفون لپاره هم لري او خپل ویب سایټ هم لري. نو پر همدې ځای به زه دا نننۍ ویډیو پای ته ورسوم. که چیرې تاسو کومه پوښتنه یا غوښتنه درلودله تاسو کولی شئ زموږ پیج ته چې د افغان ټیکس آرټ په نامه سره ده هغه ته خپل میسج پرېږدئ. ځینې لینکونه چې مهم دي هغه به وروسته ستاسو سره شریکوم. ستاسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه. ښه وخت، ښې چارې ستاسې د کامیابۍ په هیله.
Anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young, and the greatest thing in life is to keep your mind young. In today's rapid growing and changing world, you need to update yourself by learning new skills, new careers, and new things. And the beautiful fact about learning is that no one can stop you, and nobody can take it from you. If you continuously learn, your mind will be growing. With that being said, let's jump into the main topic, which is all about learning without limits.